چې د بنګړو ډکه مړوندې نشته خوندې نشته چې د بنګړو ډکه مړوندې نشته خوندې نشته او ګلاب په زلفو کې سرګندې نشته خوندې نشته خواږه د شونډو دي ویشلې دي د کلي په سپو خواږه د شونډو دي ویشلې دي د کلي په سپو چې هغه رنګ او هغه قندې نشته خوندې نشته او دغه خو غټه ستا د کور د بربادۍ نښه ده ګریوان په تار د چا زوړندې نشته خوندې نشته او پنجره ښایسته ده خو زنځیر شلول ترې ډېر ښایسته دي چې لارې نه وځي څه بندې نشته خوندې نشته او وی به منم د ملالۍ نه انکار نه کومه وی به منم د ملالۍ نه انکار نه کومه قدرتي کار دی چې میوندې نشته خوندې نشته او منظر بیمار دی خو چې کوم سړی راوځي ترېنه منظر بیمار دی خو چې کم سړی راوځي ترېنه ځان سره ووایي چې خوندې نشته خوندې نشته او دې پسې امام علي شاه منظر صاحب وایي چې ستا محبت لکه په شان د عبادت شوی دی ستا محبت لکه په شان د عبادت شوی دی او په موږ په دې دنیا کې زیری د جنت شوی دی او دلته به جاړي خلق تل د خپل ارمان په قبر دلته به جاړي خلق تل د خپل ارمان په قبر په دې وطن کې د سندرو نه نفرت شوی دی او ګنې دا خلق خو ټول عمر په غرمو سوي دي ګنې دا خلق خو ټول عمر په غرمو سوي دي دغه چینار خو دلته هسې په قسمت شوی دی او په هغه قام کې بدل شوی دی تقدیر د ولس په هغه قام کې بدل شوی دی تقدیر د ولس په کوم وطن کې چې په نره بغاوت شوی دی او پښتنې اوس پرې د اغیار بادونه مه تېروه پښتنې اوس پرې د اغیار بادونه مه تېروه ستا د پړونې په هر تار باندې غیرت شوی دی او د دې وطن د ګلدرونه کارغان نه دي وتي د دې وطن د ګلدرونه کارغان نه دي وتي اوازونه به تاسو اورئ دا دی په دې بوټو کې ناست دي د دې وطن د ګلدرونه کارغان نه دي وتي په دې جولۍ کې د بازونو تربیت شوی دی او منظره دلته په ژوندو خلق چاړه راکاږي منظره دلته په ژوندو خلق چاړه راکاږي دلته د هر سړي د مرګ نه پس عزت شوی دی د محترم امام علي شاه منظر صاحب دغه ښکلي کلامونه د مرغو او د کارغانو په دې شور کې او په دې ښکلي ماحول کې دا وطن د پښتنو وطن دی په دې وطن کې مینه ده په دې وطن کې سوله ده هر څومره هم که زمونږ پښتانه په خپلو کې به اتفاق دي خو بیا هم الله وله دومره ښایستونه ورکړي دي دومره ښکلي وطنونه ورکړي دي چې زمونږ دپاره د شکر یو لویه ذریعه ده چې باید موږ د الله شکر وکړو الله دې وکړي چې په لر او بر وطنونو کې پښتنو کې اتفاق او امن راشي خوشحالۍ راشي الله دې وکړي چې زمونږ دغه وطنونه الله نور هم ښایسته کړي الله دې وکړي چې تاسو دې هم ټول ښاد او آباد یې که د یوټیوب ملګري دي که د فیسبوک ملګري دي ټول ملګري دي آباد وي که په هر وطن کې دي که په هر هیواد کې دي که مسافر دي الله دې تاسو ټول خوشحاله ساتي په هر ځای کې چې د خپل مور او پلار او د خپل چاپیرچل د خپل وطن او بیا په خصوصي توګه د هغه خلکو خیال وساتئ کم خلک چې خپل خیال په خپله نشي ساتلی آباد او ښاد